د افغانانو ورونو زما دا میسج چې دی د انډیا او د پاکستان ترمنځ چې کرکټ میچ وي د پاکستان پنجابي د انډیا ټیم ته مبارکي ورکړي خو همدغه کار که موږ چې ته افغانان وکړي انډیا ته د کرکټ میچ د مبارکي ورکړي نو زموږ بعضې پښتانه ښکته پښتانه راځي زموږ افغانانو ته کنځلې کوي بد ردې وایي زما دا خبرې نن ښه په سړه سینه واورئ زما ښکته پښتانه ورونو زم د وجود حصه ګڼم خو دا زما خبرې واورئ دا زما خبرې کېدای شي ترخې وي خو زما خبرې چې کله ترخې وي بیا وروسته تاسو ته معلومات کېږي چې څومره په حقیقت بدلېږي او زه سپېشل د عمران خان د پارټۍ او د پي ټي آی والا ته دا خبرې کوم ځکه دې زه پېژنم دغه نه اول دا دی چې تاسې په موږ باندې اول د تاسې نه دا پوښتنه کوم ښکته پښتنو د خیبر پښتونخوا والا پښتنو د تا نه پوښتنه کوم چې دغه د انډیا دښمني یوازې ستاسې ټیکه ده چې انډیا پسې نه ورپسې بلوچ په قصه کې دی نه کشمیری په قصه کې دی نه سندھی په قصه کې دی نه پنجابي دومره په قصه کې دی خو چې لږه خبره شي بس انډیا زما دښمن دی نو انډیا یوازې ستا دښمنه ده که د پاکستان دښمنه ده اول د دې خبرې ماته جواب پکار دی بل دا خبره ده چې تاسو ما ویډیو وښوده چې کله د انډیا او د پاکستان ترمنځ د میچ ختم شي میچ انډیا وګټي بل میچ هغه اولنی میچ د پاکستان پنجابي ورځي د انډیا په پنجابي ته انډیا ته مبارکي ورکوي د انډیا دغه بیرغونه هم درته وښودل چې د انډیا بیرغونه رالي جنکۍ یو بل سره هلکان یو بل سره مهربانه ملي ترانه د انډیا دا کېږي په احترام کې ورته ودرېږي ته ولې په هغې باندې ویډیو نه کوې چې ته راځې زما په دې افغانانو باندې ویډیو کوې چېرې مونږ تاسې ولې افغانان د انډیا ته مبارکي ورکوئ اول که ته دومره ځان کې وجدان لري ځان کې پښتو لري او چېرته ته په پاکستان خفه کېږي او ته وایې چې انډیا زما دښمنه ده خو اول د پنجابي پسې د پنجابي پسې راوچت شه که نه اول ته که دومره ځان وجدان لري اول ته د انډیا د پنجابي پسې راوچت شه چې دې طرف ته زما پښتانه دي تورخم طرف ته دې طرف ته افغانستان طرف ته دلته دې راته دغه بند کړی دی تورخم دې بند کړی دی سپین بولدک دې بند کړی دی هغه طرف چې ته زما دښمن هېواد دی انډیا چې زما دښمنه ده ولې دې ورته دغه هیله کړي دي ولې دې ورته بارډر هیله کړی دی انډیا ولې ورته دغه جوړې ګودوارې ورته جوړې که تا کې چې ته دا دغه یي ته دا پوښتنه وکړه چې دې طرف ته زما د افغانان زما خپل وروڼه دي د هغې مالونه راځي د هغې د بروټ راځي د هغې هر شی نه راځي دل طرف ته د لاره بنده ده مګر انډیا طرف ته د خسا الوګان او پیاز مهربان هلته دې ورته لاره هیله کړې ده چې دلته ماته ښایسته میوه راځي ښایسته فروټ راځي هر شی نه ماته راځي نه راځي مګر ته هغه طرف ته دالو ته د لاره هیله کړې ده دال او پاپړ د انډیا نه راځي او د دې طرف نه شی نه ورځي ګورې زما دا خبره ښه اورې زما پښتنو وروڼو نن شپږم تاریخ دی دا خبرې دغه ذکر راته دا کومه زما خبرې رښتیا ختلو نه ته بیا دا خبرې کوم چې خندا مونږ پورې مه کوئ مونږ افغانانو پورې پورته افغانانو پورې ګورئ تاسې مونږ پورې خندا وکړه چې یاره تاسې مهاجر او داسې واغسې همدغه پاکستان کې تاسې مهاجر شوئ که مهاجر نه شوئ په دې سوات کې تاسې سره څه وشو په دیر کې تاسې سره څه وشو په ملکان کې تاسې سره څه وشو په باجوړ کې تاسې سره څه وشو په وزیرستان کې تاسې سره څه وشو تاسې مهاجر شوئ که مهاجر نه شوئ بخښنه غواړم زما بعضې زما ښکته پښتانه په دې خبره خفه نه شي چې ته ولې مونږ ته پیغور راکړې د پیغور نه زه هغه خلکو ته دا خبره کوم چې په دې خبرې سر نه خلاصېږي په هغه کیمپونو کې چې په کوم کیمپونو کې تاسې مونږ پورې خندل چې د افغانستان نه مهاجر راغلي هماغه کیمپونو کې تاسې مهاجر شوئ که مهاجر نه شوئ په خدای مې قسم چې مونږ سره روسانو دومره ظلم نه و کړی څومره ظلم چې تاسې سره د پاکستان پوج وکړو څومره ظلم چې تاسې سره د پاکستان پوج وکړو تاسې سره په سوات کې څه وکړه دغه ویډیوګانې شته د ستاسې مشران ته ورشئ په باجوړ کې دغه خلک څه لپاره راوځي دغه مومند څه لپاره راوځي دغه باجوړي څه لپاره راوځي څوک سره دا ظلم کوي څوک دا ځوانان وژني په دیر کې په سوات کې په ملکان کې په باجوړ کې په وزیرستان کې په کجورۍ کې په جم کې یعنې قبایل کې داسې ځای نشته چې دې د پاکستان په نوم باندې زه تاسو ته همیشه دا وایم چې دا د کفارو په لاس باندې جوړ شوې اداره تاسو سره ظلم وکړه او دا دلته تاسې راځئ تاسې ورسئ مهربانه وایئ چې پاک پوځ زنده‌باد چې کوم ظلمونه والله کې اسرائیل د فلسطین سره کړي کوم ظلمونه چې دغه پاکستاني پوځیانو ته موږ خو پرېږده افغانستان موږ خو دا 15 کاله وشو چې موږ په میلیونها خلک ووژل نو تاسو یم چې تاسو څه سرپرایز درکړی یا تاسو څه دغه کړی دي بغیر د بې عزتۍ نه تاسې نه تاریخ واغستو تاسې نه خپله ژبه واغسته تاسې نه هر شی تاسې نه واغستو او موږ ته راځئ چې موږ به 2 کاله مخکې یو کال مخکې به موږ خالي خوله وازوله چې یاره د پاکستان پوځ دا ظالم دی باجوا ظالم دی تاسې به موږ ته کنځلې کولې موږ به چې خالي یو افغان به چې ته غلط کار ته غلط کار ویم یو افغان به چې ته د پاکستان د بیرغ بې عزتي وکړه یا به دغه وکړه په هغې زه خفه کېږم ما په ویډیوګانې ډکه کړي مګر د پاکستان د بیرغ څومره چې ستاسې پښتنو ښکته پښتنو بې عزتي کړې ده والله کې بل چا کړي څومره چې د پاکستان د پاسپورټ تاسې بې عزتي کړې ده والله کې بل چا کړي څومره چې د پاکستان پوځ ته همدا تاسې ښکته پښتنو کنځلې کړي بل چا نه دي کړي پاسپورټ هم ور واچو که ور وام نه چو په پاسپورټ کې د پاکستان بیرغ شته که نشته په هغې لیکلي چې اسلامي جمهوریت د پاکستان پاسپورټ هم ور واچو بیرغونه مخه کړه شپه ورځ راځئ پوځ ته کنځلې کوئ خو دغه نیوکې چې موږ کولې موږ ته به تاسې د هغې په مقابل کې کنځلې کولې
مګر زه تاسو کله کنځلې کوئ چې په تاسو باندې رااله کنه تاسو په کور باندې رااله او زه افسوس د باجوړ په مومندانو کوم د میچنۍ په مومندانو کوم د ګندا په مومندانو کوم یا د سواد په خلکو کوم زه د پیښور خلکو ته معلومات نه وي د خار خلکو ته تاسو ته معلومات چې دی پوج د پښتنو سره کومه لوبه چوي نه کړه کوم ځای ته چې موږ د پښتنو سره ونه کړو ولکه یو بې عزتي تاسو ته پرېښي تاسو راځئ سي مهربانه یو پاسپورټ یې درله درکړی پاکستاني پاسپورټ ته په دې خوشحاله سي مهربانه چې وروره زه خو پاکستاني ما پهچان مې دالې د دې نه مخکې ته څه شی وي ما ته افسوس په هغه پښتنو راشي په هغه مومندانو راشي په هغه یوسفزي راشي و چې یاره هم پاکستاني ښې ټیک ته پاکستاني پاسپورټ باندې سړی پاکستانی کېږي نه ولې د هغه خواته مومن چې دی هغه څوک دی هغه افغانان دي او دې خواته مومن چې دي دا پاکستانیان دي یا یوسفزي چې دي ټیک ده پاسپورټ به ورسره پاکستانی وي خو دي خو افغان که نه دي خو د افغانستان که نه یوسفزي هغه خواته هم یوسفزي دي دې خواته هم یوسفزي دي هغه مومن دي دې خوا مومن دي دلته چې راشي زما پلار زما پلار نیکه و چې دی هغه هم پاکستانی و د خدای په لحاظ باندې موږ افغانانو پورې مه خاندئ دا زمونږ حق دی چې موږ تاسو ته ویل چې موږ ګوره تاسو سره هېڅ مشکل نه لرو تاسو زموږ ورونه یاستئ خو موږ سره چې کوم بد پاکستان آیسای او دغه پوج کړي دي نه ولاکې موږ سره امریکې کړي نه موږ سره ولاکې روس کړي ما ته د انډیا دښمني ته ما ته وښیه زه د انډیا سره په څه دښمني وکړم د افغانستان خلک په څه دښمني د انډیا سره وکړي څه شی موږ سره کړي ته ما ته وښیه په دې تاریخ کې چې دوه بده موږ د انډیا وویو چې یاره موږ به ورسره دښمني وکړو نو ته خو دا ښکاره منافقت کوې چې د کشمیر غږ اوچتې خو په چین کې چې چین مسلمانانو سره چین ظلم کوي په هغې باندې ته خاموش شئ ایا دا ستا دغه